Bismillahirrahmanirrahim. Kharazu lesson 37 of Excel 2013. ودرسم نمبر د سم تاسو سره بیا فرمولا ټاپ دی او فنکشن لیبلری نن موږ تاسو دریم نمبر کټګوري لرو چې غوډه لیکي ډیټ ان ټایم فنکشن ګوري نوم نه معلومیږي ښا ډیټ ان ټایم فنکشن ار یوز فار اپریشن ان ډیټ ان ټایم کله چې موږ تاسو وکړل چې مطلب په ډیټ ان ټایم باندې څه اپریشن تر سره کوو څه کوو د ډیټ او ټایم فنکشن نه مطلب تاسو استفاده کوو ښا راځم کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان ښا فرمولا ټاپ تر راځم مله قسم په کار ډیټ ان ټایم په کار کلیک کړئ باندې سو لکه ډیټ تاریخ جوړ وړل تم چې را 2015 کال دی لکه سم میاشت ده او تم چې اتمه میاشت ده او شپږشتمه ورځ ده ګوري وکي کا څنګه چل شو مستقیما تاریخ جوړ کړل شو دا سم کولای شي ګوره او تم چې اکول ډیټ کراته چې لکه ییر ګوره او تم دا کال دی لکه 2015 کال دی کاما کومه میاشت ده اتمه میاشت ده کاما سم تاریخ دی شپږشتم تاریخ دی انټر کا دا سم کولای شي ګوره ته ما ټایپ کړل چې 2015 اتمه میاشت ده پنځل فار ایگزامپل شپږشتم تاریخ څه وکړه لکه ایکول ډیټ کراته چې لکه ډیټ کا دا ایر شو کاما دا مطلب من شوم دا سره او کاما دا ډیټ شو انټر کا څه وای لکه مستقیما تاسو ته کول شي یو ډیټ ور باندې جوړول شي سیدا ها راځو بیا دلته دې باندې کلیک کوم بل لکه څه ډیټ ویډیو کلیک کړئ باندې لکه ما تاسو ویډیو چې لکه نو تاسو کوم دي کمپیوټر چې باندې پويږي صفر او یو باندې پويږي ها ته چې په کله تاریخ نوښته کوي هغه چې خپل دوی یو کوډ سیستم ته چینج کوي هغه خپل ویډیو لري ګوره ډبل کوټیشن کړه تاسو دا ونی سي خو تم چرام 11 2015 دی فار ایگزامپل انټر کا د دې ماتر کوم د خپل چې یو ویډیو درکان یو عادت دی ښا یو سیستم مردا چې مطلب کنورټ کیږي چې دا تاسو دا ډیټ جوړ شي ښا د فار ایگزامپل ما یو تاریخ ټایپ کوي ګوري کنټرول سیمیکالن کرنٹ ډیټ مرسته انټر کړه ښا ایکوال ډیټ ویلیو ګوره اسنه شو کومه ښا ډیټ ویلیو کوم دی لکه ښا ډبل کوټیشن دا ښا لکه دا ایکسپینډ کوه او تم څه وکړه لکه ډیټ ویډیو کرا ته چې دا ټیکسټ دی انټر کا ډایرکټ ما سره غلطه وای دا صحیح نه دی کنه ځکه ډبل کوټیشن کې مانه ونی ولای کنه ته چې ډبل کوټیشن کې ولې سم دا پاسنه سره بیا نه اخلي تاسو سیدا او تاسو به څه کول ته ډایرکټ ټایپ کوی لکه دا کیسه ګوره او تم چې ایکوال ډیټ ویلیو ها کوم دی لکه تم چې ډبل کوټیشن 11 2015 دی فار ایگزامپل انټر کا دا ګوره ما سره مطلب بل قسم غلري سیدا تاسو کوی دا مغه کوډ ریټرن کوی خرازو بیا دلته بل لکه سوي چې ډی کلیک کړئ باندې لکه تاسو په کار شول په تاریخ کې زغړم چې ورځ ریټرن کوم څه قسم ټایپ کوم لکه ډبل کوټیشن 11 2015 انټر کا سوي لکه نو اول ورځ پکې چې لکه نو اول یو ورځ پکې دا قسم ټایپ کوم لکه او تم چې دا 12 3 2015 لکه انټر کا وسره کا زما څه په کار تم چې ایکوال ډی کړه مطلب ورځ وخای کوم دی نه دی نه انټر کا سوي لکه نو دریمه پکې چې لکه نو ورځ ده یعنی تاسو کله غواړئ چې یو تاریخ نه سو کې ورځ را ایکستراکټ کوي راو بس نه سو کا ډیټ دینه مطلب کار واخله سیدا خلاصو به دلته ډیټ باندې کلیک کوم بل لکه سوي ډیز ګور ورته مطلب غواړئ چې دوه تاریخونو ترمنځ فرق پیدا کړه دا څنګه پیدا کوي ګور سٹارټ ډیټ باندې سوي لکه تم چې 11 2015 فار ایگزامپل ما کوم د سٹارټ ډیټ شو خلک اینډ ډیټ کړی تم چې 11 2016 دی فار ایگزامپل اوکے کا صفر راغی یار دا ولې راځي دې لپاره ته څوک مطلب یو نه په دې شکل کې دا ډبل کوټیشن کې لګونی شو چرته کلم چې مطلب فنکشن کو مشکل ورکول دا قسم ښه یعنی مطلب ریزلټ نه څوک هغه ډبل کوټیشن کې ونی سره کا ګورا دا قسم لکه څه کومه دا ریټرن کړ انټر کا سوې لکه 315 په تور دی خو دې کله کنه ګوري ما دا سٹارټ ډیټ کوم دی وړو کې ولې اینډ ډیټ کوم مطلب غټ دی خا دیو چې کې دغه منفي وسره راځي دا ولکه څنګه وړي ګورا ایکوال ای بی ایس بکې لکه دا ور سره راځي ښا ای بی ایس مین ابسولوټ ویلیو کومه در لکه دغه انټر کا سوې 315 په تور شولې منفي چکړه الیمینیټ کړه دا سم کولای شي ګورو تا او تم چې لکه زما دا قسم کار ایکوال ډی کله کچې فار ایگزامپل من ټایپ کله دا قسم 11 2015 دی فار ایگزامپل دا څه کوم منفي کله کچې ډی کرا تا نو یار څو کا ماته مطلب ډی کا کول شروع چې لکه 11 2016 دی فار ایگزامپل انټر کا وسره ما سره تا بیا هم سي پر غزوري پیونه رسیدو سیدا نو تاسو ګوره کله مطلب ډایرکټ منفي کوم ګوره دا قسم ښا په دې شکل ماته څه کړل کړه مطلب منفي دی بل نه ښا دې کې څه کوم ډول کوم انټر کا سره ما سره 315 په بیا مرغه
خو دې کله کانه منفي دی ما سره دا به څه وکړل ته مطلب ورته مخکې که یو بله فنکشن یې بیس ورته مخکې که دا څه وکړه لکه دوه قوسونه ورپسې بند که څه وایه لکه 315 دا مختلف قسمه طریقې دي ښه تاسو کولی شئ مطلب څه کې دا ریټرن کوي ورباندې خبره لکه سویچ ای ډیټ مطلب اینڈ ډیټ کلیک کړئ باندې وته هم چې لکه سٹارټ ډیټ دا دی لکه ګوره ټایپ کوم چې 1/1/2015 فار ایگزامپل دا مطلب سٹارټ ډیټ دی ښه کومه میاشت په کوته هم چې دا میاشت ده فار ایگزامپل 1 ده انټر کا اوس ګوره ما سره راغله کنه د دې ویډیو راغله چې دا مغه اینډ ډیټ چې راغله ما سره دې ویډیو راغله ما سره ها راځو بیا دلته دی باندې کلیک کوم بل لکه سوي چې اینډ اف مان کلیک کړه باندې لکه وته چر سٹارټ لکه دغه دی 1/1/2015 دی فار ایگزامپل ها من تر کومه دی ولنې میاشته اوس ګوره ما سره مستقیما بیا هم چې کوم د څنګه ماته دې ویډیو ریټرن کړه خدا سم مال کنه شکه چې اینډ اف منث کلیک کړه باندې لکه سٹارټ ډیټ دغه دی 1/1/2015 کومه میاشته لکه ته دویمه میاشته انټر کا سره زما تا دغه کوئی به بل قسم کار راغی نمبر ریټرن کړه کا ما ته سوې ښا ګوره دې کې ماته څه زده مت تاسو په دې باندې پوي کوم چې دا اینډ اف منث څه کار کوي ښا په دې کلیک کوو او لکه هیلپ لاس راوړو ښا خدا دی اوس ما سره مطلب هیلپ راغی ښا ګوره چې دې کې مطلب کوم قسم آرټیکل دی اوس ګوره دا څه وایي ښا return the serial number of the last day of the month that is indicate number month before or after start date equal calculate maturity dates or due dates that falls in the last day of the month سیدا ګورې دې څه کار وکړه ښا ما ورته دوه میاشتې نورې مرجاتې کړلې چې شاید لکه دوه میاشتې انټر کسوي ماته یو نه ورځې شولې سیدا ګورې جنوري فبروري مارچ دا درې میاشتې دا هم لاړې یو ورځې بله مو سره جمع کړه څو شولې یو نه ورځې لاست ډے آف د منث سیدا ښه راځو بیا دلته دې باندې کلیک کوم بل لکه څه وایي چې مطلب هاور مې پکار دی ګورې تاسو مطلب ساعت غواړئ چې فرق کوي ټایپ کوم لکه چې 2 بجې او 0 دقیقې او 2 سکینډ ګوره دا څه وکړئ ډبل کوټیشن کې ونیسئ ښه انټر کسو یې لکانو 2 بجې دي کلیر شو سات مې څه کته ایکسټرا کله کا ډیر غوندې ښه بل لکه څه وایي چې مطلب تاسو په کار شو خدای لکانو پکې نه وی راغلی دا ښه ISO ویک نمبر سیدا خبر لکه څه منت منټ مې لکه په کار ته ټایپ کوم لکه ډبل کوټیشن 2 بجې لکه 10 منټ دی او 10 سکند 10 سکند انټر کسو یې لکانو منټ څه کرتی ایکسټراکټ کړ دلته ښه خلاص اور پسې بیا دلته بل لکه څه وایي چې مطلب زما څه په کار دی منت مې لکه په کار دی ګوري بعض وخت تاسو غواړئ چې یو ډیټ نه منت ایکسټراکټ کړئ څه قسم ګور په دې کلیک کوم لکه ټایپ کوم لکه 1 2 2015 فار ایگزامپل انټر کسو یې لکه ماته څومره میاشت ده دویمه میاشت ده کرنٹ ډیټ ټایپ کوم لکه دا راغی ما سره کنه او تم څو لکه ایکوال منت کرا ته کوم تاریخ نه لکه دې تاریخ نه انټر کا څو لکه نو څومره میاشت ده اتمه میاشت ده کلیر شو خرازه بدلته بل لکه څه چې مطلب نیټ ورک ډیس کلیک کړي باندې لکه دا ګوري مهم شي ده ښا یا لکه ته ګوري یو پروژه غواړي چې سٹارټ کی لکه کوم ټایم ته چې 1/1/2015 کې مې لکه څه کړل سٹارټ کړل ښا سیدا لکه کله خلاصيږي وته چې 3/3/2015 کې مطلب څنګه شو پای ته ورسېدله په دې کله کا 2 ورځې ختمې مې ورکړله اوکې کوس ګوري 0 راغی ما سره دا ولې راځي دا څه کو ډبل کوټیشن کې ونیسو ښا ګوره وته دې باندې مطلب پروژه شروع شوله او په دې مطلب ختم شوله د دې په منځ کې مطلب تاسو کومې 3 ورځې ختمې وکړله انټر کا څو لکه 4 ورځې پاتې دي سلور سلوي ورځې سیدا خلاص مطلب ټاپ کوته چې سٹارټ فار ایگزامپل دا شوز ګوره وته چې 4/4/2000 فار ایگزامپل 12 الګ کله خلاصي کوته چې 5/5/2013 کې مطلب خلاصي کې 15 ورځې موږ ختم ورکړه لکه اوس ما څه په کار دي نیټ ورک ډیز چې 16 ورځې ته کار پاتې دی نیټ ورک ډیز کومه لکه دا سٹارټ ډیټ شو کاما دا اینډ ډیټ شو کاما هولیډے لکه پکې 15 ورځې ده انټر کسو وای لکه 203 ورځې کیږي خارازو به دلته بل لکه سوي چې مطلب نیټ ورک ډیز مې لکه په کار خو دې کې INTL له کلیک کړي باندې ګوره امغه میثود دی ګوره تم چې سٹارټ ډیټ دا لکه ما ډبل کوټیشن کې ونی چې ښا 2015 الکه اینډ ډیټ دا شو 1/1/2016 کې مطلب څنګه شو پای ته ورسېد ښا ها دې کله کا ویک اینډ اوس ګل تمہاره څه لکه د نمبر سټرینګ سپیسیفای وین ویک ډیز اکر وته چې فار ایگزامپل ویک دی مطلب دا غره او لکه څور زم پر کس خاطی وکړه وته چې 2 ورځې پر کس خاطی موکړه 15 ورځې نو کې کا څه لکه ها
تا مطلب هفته کې 15 ورځې کار وکړ او 15 ورځې پکې رخصتي مو کړله ټوټل څومره راغی 216 ورځې راغلی پاس کله کله چې کوم دا نیټورک ډیز وو خو دا مطلب چې کوم دی کې سره زموږ تاسو سره ویک اینډز مطلب ته په دې هفته کې 100 ورځې کار کوي ورک ډیز چې تاسو ورته وایي ښه یعنې هفته کې تاسو ورته چې ما 15 ورځې مطلب هفته کې زه کار کوم ښه دلته بیا بله لکه څه وایي ناو دا ګوره مینیمم پنشن ده ښه مطلب غواړي څه کې اوس تاریخ ریټرن کړي ګوره هم ماته تاریخ ریټرن کېږي هم ساعت ریټرن کړي داسې هم ته کولی شې ګورته جره ایکول ناو اوس 2 بجې لکه اتمې شپږویشتم تاریخ دی 2015 کال دی 2 بجې 26 دقیقې دی بالکل صحیح دی ښه ناو څه کار کوي کرنټ ډیټ او ټایم څه کې ریټرن کوي درته ښه بیا راځه ورپسې دا بله لکه څه وایي سیکنډ څه پکار شو ګوره ټایپ کومه لکه چې 3 بجې ده لکه او 10 دقیقې دي او 50 سیکنډ دی انټر که څه وایي لکه سیکنډ څومره شو ما سره 50 سیکنډ شو ښه ساعت هم ایکسټراکټ کولی شي منټ هم ریټرن کولی شي او دا سیکنډ هم څه کولی شي ایکسټراکټ کولی شي بله لکه څه وایي ټایم جوړوي لکه ګوره هاور لکه ورته چېرې 12 بجې دي 100 منټه ته چېرې 15 منټه دي او 60 سیکنډ دي اوکې که اوس ماته چېرې لکه نو ډایرکټ کلاک جوړ کړی شو داسې هم ټایپ کولی شي ګوره ټایپ کومه لکه چې 2 بجې دي 10 دقیقې دي لکه او 10 سیکنډ دی داسې به جوړ کړم ښه ایکول لکه ډېر غوندې ښه ټایم هاور دا شو کاما ټایم دا شو مطلب او سیکنډ دا شو تاسو سره انټر کا ډایرکټ څنګه شو لکه نو هماغه قسم ما سره کوم د ریټرن کېږي ښه بیا راځو دلته بله لکه څه وایي چې مطلب ټایم ویډیو څه پکار شله ګوره دا هم څه لري ټایم ویډیو لري ښه ورته هم چې لکه دا د 2 بجو او 10 دقیقو او 10 ثانیو دا مطلب کوم د ویډیو څو ده څه وایي لکه ما ته چې مطلب ویډیو یې دومره ده څه لري خپل ویډیو لکه ډیټ ویډیو په شکل باندې ښه راځه دلته بیا بله لکه څه وایي ټوډے کلیک که دی باندې لکه نن تاریخ مې پکاره کلیک که څه وایي لکه نن 26 تاریخ دی دا 8 میاشت دی داسې هم کولی شي ګوره ایکول ټوډے اوس بند کا اوس ګوري دا زیرو ارګیومنټ دا ارګیومنټ نه اخلي ډایرکټ سره دې سره کرنټ ډیټ درته ریټرن کوي ښه راځه بیا دلته بله لکه څه پکار دي ویک ډے لکه څه پکار کلیک که دی باندې لکه ما ته څه وي سیریل نمبر ټایپ کا ورته فار ایگزامپل ته هم چېرې دا ما سره مطلب تاریخ دی ښه ریټرن ټایپ لکه څه کوم ته هم چېرې 15 کلیک که دی باندې اوس ما سره څه راغلی که نو ایرر راغی ښه دا قسم ټایپ کوم ګوره دا فار ایگزامپل ما څه کله که وران کړ ټایپ کوم لکه دا قسم ویک ډے 1/1/2015 ښه څه وکړه ما ته کاما ریټرن ټایپ لکه څه قسم ما پکار ګوره څه وایي لکه نمبر 1 سنډے تھرو 7 سیټرډے ګوره په دې شکل څه پکار شول ته چېرې بالکل انټر کړه اوس ګوره ما ته څه وایي لکه نو 15 ورځې کار کوي ته ویک ډے تا سره که نه ویک ډے مین د کوم موږ تاسو کومه کاري ورځ ده 2 ورځې پکې څنګه شوه رخصتي شوله څه ده ښه داسې څه پکار ته چېرې ایکول ویک ډے ښه څه قسم ته چېرې دا تاریخ دی 1/1/2015 دی فار ایگزامپل څه وکړه لکه ما ته ګوره 7 ډیز ګوره ما سره کوم دي مختلف کوم چې دلته میتودونه دي ښه دا قسم پکار شو انټر کوس ګورئ بعضې به سپورټ نه لري ښه څه قسم لکه زما پکار شو ورته یم کامه دا یو ټاپ سره څه که انتخاب کړئ کلیک کړئ ګوره ما رسوي چې 15 ورځې مې تاسو رسېده ښه راځم بیا دلته په دې کلیک کوم بله لکه څه وایي دلته ښه ویک نمبر لکه زما پکاره کلیک کړئ باندې ټایم لکه ټایپ کوم ته چېرې 1/1/2015 لکه ښه ریټرن ټایپ فار ایگزامپل ټایپ کوم لکه 1 اوکې که اوس ګورې ما سره مطلب 0 راغی سیده خو که داسې ټایپ کوم ورته چېرې داسې چلو که چې ما ته مطلب دې تاریخ کې ښه ویک نمبر ټایم ټایپ کوته چېرې 1/1/2015 کاما څه قسم لکه پکار دی ته سیټرډے انټر که څه وایي لکه نو اوس لکه نه وایي اولنۍ هفته ده چې دا اولنۍ هفته ځکه 1/1/2015 کال دی ښه راځو بیا بله لکه څه وي چې ورک ډے کلیک که دی باندې ګوره ما خبر پکې ده نیټ ورک ډے په شان دی مطلب کار کوي چې دا هلکه ټایم په دې دی لکه ما یو کار شروع کړو 1/1/2015 کې لکه ښه مطلب اوس ما ته چې لکه څه که د نمبر نن ویک ډیز لکه ته 100 ورځې کار کوې په هفته کې ته چې 15 ورځې کار کوم او په دې کې مطلب 2 ورځې ما رخصتي وکړله اوکې که څه ویل که نو 9 ورځې چې دا ګورې تاسو په دې باندې پوهېږئ ما ته څه ویل که چې مطلب 15 ورځې کار کوم 2 ورځې مې څه کړله که نو رخصتي پکې کړی اوس ما ته څه ویل که نو ټوټل 9 ورځې شولې ښه ورک ډے شو تاسو سره ښه بیا راځم دلته کلیک که فار ایگزامپل ستاسو په کار شول ورک ډے INTL دی لکه کلیک که دی باندې ګوره هماغه خبرې پکې دي 1/1 فار ایگزامپل ټایپ کوم ښه 12/2015 کال دی هلکه ورته یم چېرې مطلب 10 ورځې مې کار کړی دی
پنځه مطلب ویک ډیز دا یو ورځ مطلب رخصتي کړي کلیک کړي باندې سوې لکه ټوټل 3 څلوېښت ورځې شونې کا رسیدا ورک ډیز دي ته ویل کیږي. خلاص بیا بل لکه څه چې مطلب یې رسا په کار شو کلیک کا الکه څه کوم ته چر ما ته یو تاریخ ریټرن کړه که چینا او ته چر 1/1/2015 دی فار ایگزامپل انټر کسر زما سره 1900 کال دی ښا 100 کال دغه لکه دا په ډبل کوشن کې 1900 انټر کا سو یې ماته لکه سوم کال دی 2015 سم کال دی ګوري د 1900 کال چې کله ورځي ښا تخنیک واو چې مطلب کومه طریقه د حل کې ستا فنکشن او فرمولا سم مشکل نه لري ورته تخنیک دی صرف اوس ګور ډبل کوټیشن کې میونه وو نو اوس ګور ما سره څنګه مستقیم دا راغی سره خلاص ور پسې بل فنکشن ولو اخرنی نمبر پرشن دی کې ییر فریکشن کلیک کړه باندې لکه سٹارټ یې لکه دا دی اوس ګوره وته دا مطلب سٹارټ ډیټ دی 2015 الکه ان ډیټ دا شو 1/1/2000 فار ایگزامپل 15 شو دم تاسو بیس ما ته لکه سوي چې مطلب د ټایپ اف کاونټ دی یوز تم چر 1 یا فار ایگزامپل 2 میټر کوته دا ډبل کوشن کې ونی څوخه انټر کا اوس ګورې څنګه شل کاندې نسبت پیدا کړه پیدا کړ فریکشن مین کسری پیدا کړ دا تاریخ په دې تاریخ خلک دومره نو ما څنګه شل دې ماګه ویلیو ما ته ریټرن کړه ها دا وزم تاسو را ډیټ ان ټایم فنکشن چې موږ تاسو ول